که د چا هم مرۍ خرابوي نو د هغې زر ټیک کېدو دپاره یو داسې اسان علاج زه تاسو ته ښیم چې دا تاسو په خپل کور کې ځان ته کولی شئ او دې ته په میډیکل کې هوم ریمیډي ویلی شي. نو د ټولو نه اول به تاسو ادرک راوالی یو چمچ او یو ګیلاس به تاسو اوبه راوالی او دا ادرک او دا اوبه به تاسو لسو منټو دپاره وخوټ کوئ او کله چې دا لسو منټو دپاره وخوټ کېږي نو د هغې نه بعد بیا تاسو دا اوبه فلټر یعنی چڼ به کې او کله چې دا اوبه فلټر شي نو د هغې نه بعد که چېرې تاسو سره شات یعنی ګبین په کور کې وي نو ډېره بهتره ده نو 2 چمچې به تاسو په دې یو ګیلاس کې واچوئ او د هغې نه بعد به تاسو یو نیمبو په دې کې واچوئ او بیا تاسو څومره هم چې بالغ انسانان دي نو دا د ورځې 2 ټیمه استعمالولی شي چې د دې سره ستاسو مرۍ کومه خرابه ده دا ورسره زر ټیک کېدو طرف ته تللی شي ځکه چې په جنجر او په ګبین او په نیمبو کې ویټامین سی ورته ویلی شي انټي بیکټیریل پروپرټي ورته ویلی شي او انټي مایکروبیل پروپرټي ورته ویلی شي دا درې واړه په دې درې واړو سیزونو کې موجوده دي او د دې درې واړو د وجې د انسان چې کومه مرۍ ده هغه خرابېږي کله چې بیکټیریا یا مایکروب د انسان وجود ته راشي یا کله چې د انسان په وجود کې د ویټامین سی او د هغه چې کومه امیونټي ده د هغې کموالی راشي نو د هغه د وجې انسان بیماریږي او هم د هغه د وجې د انسان چې کومه مرۍ ده هغه خرابېږي.